بل حدیث کې راغلی روایت د حسن رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی. حدیث داسې دی وایي ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي صحابه ناسو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای د قیامت ورځ چې دا 50,000 کاله ورځ ده وای چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کله وکړه وای صحابه په جړا شو وای تر دې پورې چې دا رنگونه تور شو د دې سرګونه وخت روان شي او دومره وجړل چې دا غریوانونه لامد شو او به ویلي چې مالنا وليوم القيامه اے د الله رسول موږ د قیامت ورځ سکو دا 50,000 کاله ورځ ده د قیامت ورځ موږ سکو وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای د قیامت ورځ چې دا انسانان راځي وای دا به دسه راځي قد سودت وجوههم د دې انسانان وای دا مخونه به تکتوره وختي وای وازرقت ابصارهم او د دې انسانانو وای دا سترګې بخړي خړ سترګې ور رواني وقلوبهم لدى الحناجر او د دې انسانانو د ازونه با دې مرو تر رسیدلې وای او دی براشد الله مخته او یبکون دی بجاړي وای بالدموع د سترګونه به اوخ رواني او د سترګونه به دومره اوخ لاړ شي چې وبعد الدموع الدماء د اوخ نه روسته با د دې انسانانو د سترګونه ویني رواني شي په وینو به دی وجاړي وای حتی لو ارسلت السفن وای تر دې پورې چې ډکه کشته د دې اوخ کې رواني شي او پرې خدلې شي وای لجرت بهم وای دغه ډکه کشته په دې اوخ کې رواني شي دومره اوخ کې با د قیامت پر ورځ د انسانانو د سترګونه لاړ شي او کله چې اوخ ختم شي به د انسانانو د سترګونه د اوخ په ځای باندې ویني رواني شي وای او به نبی صلی الله علیه وسلم وای د جهنمی او د کافر انسان دا غاښ چې دی وای لمثل جبل عظیم وای بشان د غټ غر دی وای لکه یو غټ غر چی وای د جهنمی انسان دا غاښ به دومره غټي لکه غټ غر او به وای شي وان دبره لمثل شعب وای د جهنمی انسان دا شاته عیسی نا کو ناټي وای دا به دومره غټي لکه د دوه غرونو مابین کې ناو وای دا به دومره غټي او مغلله يديهم الى اعناقهم د دې انسانانو وای دا لاسونه به دې سټونو ته تړلې شوی او فجمع بين نواسيهم واقدامهم وای دا تندي او دا په خبر الله رب العالمین په یو مزي په یو تار ول تړلې او يضربون بالمقامع وای دی به د وسخونو په ګروزونو باندې دا خلق وای دا جهنمین او دا مخونه او دا شاګانی بولوي او يساقون الى جهنم او جهنم ته بکاږي قران کې الله يوم يحمى عليها في نار جهنم پاغه ورځ دا جهنم په دې جهنمونو باندې ګرمول شي فتقوا بها جباههم په دې جهنم کې با دې جهنمونو لا دا ملائک بوله دا تندی بوله او مخونه بوله داغي او دا اړخونه بوله داغي او دا شاګانې بوله داغي الته مفسرین ذکر کوي وی الله رب العالمین مخونه داغي او دا اړخونه او دا شاګانې وی وجه دا کله چې په دنیا کې دي انسانانو ته مسکین او غریب راغی وی اول به تندی تری وکړه چیرې دا څه غریب دی اره ورس رامنډي وی داغي نه پس به ته دا اړخ راواړو او داغي نه پس به ته شار راواړو او ثبت روان شنو ذکر الله رب العالمین دغه مخونه تندی او دا اړخونه او دا شاګانې بول الله رب العالمین د قیامت پر ورځ داغي او بل حدیث کې راغلی دی وای دا جهنمین به د قیامت پر ورځ باندې جهنم کې دوی به دروانچې د جهنم ته وای چې ارحم علینا اے دروانچی اے څوکیدارا خیر دې دا نن ورځ خو به موږ باندې رحم وکا نن ورځ رانه خیر دې دا عذاب رانه سپکا عذاب نن مرا کوا وای دغه دروانچې د جهنم به د جهنمینو ته وای چې کیف ارحمکم ولم يرحمکم الرحمن وای څنګه ز پتا سو باندې رحم وکما پتا سو باندې رحمان ذات رحم نه دی کله وای ز پتا سو باندې څنګه رحم وکما تاسو د رحمت قابل نه وای چې الله د باندې رحم نه کله ز د باندې څنګه رحم وکما کله چې ته دا خبره وکي وای هنالک دعوت بورا دا جهنمین په دغه ځای کې چغي وای چې الله من تباکی من هلاکی نو الله رب العالمین به وتوي چې لا تدعو اليوم ثبورا واحدا یو کړه دې سمو وي چې الله من هلاک من تباکی ودعو ثبورا كثيرا پسرهاو کرته په لکهاو کرته وي چې الله من تباکی من هلاکی خو لیکن اوس پیدا نه درکې نو دا جهنم دومره سخت ده او به دا کافر انسان ارمان به وکي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا کافر انسان به وي چې کاش زخاوره وي بيخي پیدا نه وي حساب او کتاب نه وي دا جهنم نه وي کاش خاوره وي او دا حشر مې نه وي شوی نو داسې ګرم جهنم دی منګه مخکې ویلي حدیث کې راغلی دی
چې ان النار لا ينام حاربها د جهنم اریدون کې او د جهنم تختیدون کې ورنه ود کیږي دا غافل نه او وان الجنه لا ينام طالبها د جنت طلب کوون کې څوک چې جنت غواړي دا ود کیږي نه همیش به د صدا فکرې چې جنت به څنګه حاصل کما جنت ته به څنګه داخل شمه د انسان سبا همیش دا فکرې دا وسه سوچي